السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې د یو ښځې خاوند ډېر بد اخلاقه دی، د ماشومانو سره د کور سره ډېره بده ګزاره ده. حتی کم وخت چې کور ته میوه یو شی راوړل سي هغه خراب سي، بوی وکړي، خو لیکن ماشومان یې نسي خوړلی. که ماشومانو ور واخیستی هغه ورځ باندې بیا په سرای کې قیامت جوړ سي. نو که یو نه به وي علاج موږ ته راوښیه چې له دغه مشکله څخه خلاص سو. محترم عثمان بن حنیف رضی الله تعالی عنه ته یو نفر رالی، شکایت یې ورته وکړي، ویل د عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه دفتر ته ورځمه خو یو ضرورت و حاجت لرم، ما نه ور پرېږدي، زما اواز نه رسیږي. عثمان بن حنیف رضی الله تعالی عنه ورته وایي ورشه اودس وکړه، بیا مسجد ته ورشه، 2 رکعته لمونځ وکړه، بیا دغه دعا ووایه: بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. نو کوم وخت چې دغه نفر ولاړی 2 رکعته لمونځ یې وکړي، دغه دعا یې وویله، خپل حاجت یې ووایه چې یا رب زما دا حاجت دی چې زه د امیرالمؤمنین و دربار ته ورسم، خپل ضرورت وړاندې کړم. ما نفر راووتی، رالی د امیرالمؤمنین پر دربار چې کوم پیردار و هغه ور پرېښوي، هلته امیرالمؤمنین عثمان بن عفان رضی الله عنه هغه اواز واورېدی، هغه حاجت یې ور پوره کړي. دی چې د باندې راووتی، بیا یې عثمان بن حنیف رضی الله عنه ته وویل ولالا دې ځای خیر درکړي، زما حاجت پوره سو، هېڅ کله یې زما ضرورت و زما حاجت نه اورېدی، خو نن لله الحمد پوره سو. عثمان بن حنیف رضی الله عنه ورته وایي ما تاسې ته داسې څه نه دي درښولي چې له ځانه درته وایم، لکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس مې وکتی چې یو صحابي ورته رالی، د سترګو مرضیه وه، مریض و، په سترګو یې نه لیدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل که صبر وکړي الله به اجر درکړي. دا صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي یا رسول الله انه لیس لی قائد، زه قائد نه لرم چې جومات ته مې بوسي، دا را باندې ګرانه ده چې ړوند ګرځم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ورشه اودس وکړه، 2 رکعته لمونځ وکړه، دغه دعا ووایه. نو عثمان بن حنیف راته نو وایي هغه صحابي چې له مسجد راوتی روغ راوتی، سترګې سمې وې. هغه صحابي مبارک چې راوتی د جومات څخه روغ راوتی، سترګو باندې هیڅ نه و سوي. کتاب دعا د امام طبراني رحمت الله علیه صفحه 1280 حدیث رقم 150 باب نمبر 170. او دغه رنګه صحیح الترمذي دغه روایت ذکر کړی دی، وای هذا حدیث حسن صحیح، حدیث رقم 3528 باب نمبر 123 صفحه نمبر 515 جلد نمبر 5. نو محترمه دغه دعا په پلیکایم زه در واستوم. نو که دا هر مؤمن هر حاجت وي مشروع روا حاجت، دا دعا دی وکړي په پاک کې د خپل حاجت الله ته وړاندې کړي چې یا ربه خاوند بد اخلاقه دی، ښه اخلاق ورک، یو څوک قرضدار وي د قرض دپاره، که یو څوک غمجن وي د غم دپاره، زموږ د ټولو امراضو، د ټولو حوایجو، د ټولو مشکلاتو علاج دعا ده. او دا حدیث مبارک کې توسل راغلی دی. نو ځکه د ابن تیمیه بیا هغه خلک چې د ابن تیمیه و عقایدو ته عقیده لري هغه د حدیث ضعیفه کوي، په دې حدیث کې جرح کوي، نو دا حدیث موضوعي دی یا ضعیف دی یا پلانکی دی. هغه د صحیح الترمذي وایي حدیث حسن دی، صحیح دی. نو دا چې بعضې خلک په موږ رد لري وایي دی ضعیف په شان بیانوي، نو هغه دی ضعیف یو د قیو د ضعیف فرق نشي کولی، هېڅ کله موږ ضعیف په شان نه بیانوو.
الله جل جلاله د دین خدمت سړی په درواغو نسي کولی. او پخوانو متل دی غلا شنې په غلا نه چیچل کېږي. دین په درواغو نه رسېږي، که رسېدلی اوس په ډېرو خلکو رسولی وای. نو دا چې زموږ خدمت ور باندې دروند دی، نو باره بس دغه جرحه کوي، وایي دیوبندي ضعیف خبرې کوي. نو هغه دته دا زموږ حیثیت و زموږ خدمت خوند نه ورکوي. ورته اتې وکړه، په قوي خبرو باندې وکړه. دا چې ته غلی یې نیکه یې، د بل خدمت هم نه قبلې، دا نو ناځواني ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.